سراج الدین حقانی وایي د ټي ټي پي مسله د پاکستان کورنۍ ستونزه ده کو غواړي حل کولی شي. سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت سرفرست ویلي دي کو پاکستان وغواړي له افغانستان سره د زور له لارې مسلې حل کړي. د دوه هیوادونو ترمنځ به کډوالو یا مشترکاتو ته حتما زیان اوړي. سراج الدین حقانی روزګان ته د سفر پر مهال ویلي د پاکستان ستونزه له دوی سره نه بلکې کورنۍ موضوع ده او دا چې پاکستان یې باید پخپله د حل لپاره ګامونه واخلي. دوی یادونې وړله چې په افغانستان کې طالبان د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د دواړو لورو د ناندریزو څرګندونو تر سیوري لاندې دي. پاکستان بیا تور لګولې چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ عوامل په افغانستان کې دي، خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا دا تشهید او بې بنسټه تور بولي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست دغه څرګندونې ښایي چې د اړیکو د لا ترنګلتیا کېدو شونتیا شته دی. سراج الدین حقانی روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې پاکستان له دوی سره ستونزه نه لري او دا چې ګوندي ستونزې یې کورنۍ مسله ده. هغه دا ټینګار هم کړی دی چې کو پاکستان وغواړي د زور خبره وکړي نو دواړه ملتونه به زیان وویني. کابل میاشت وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر په روښانه ټکو تور لګولی و چې هغه ترهګر چې د پاکستانیانو وینې یې تویې کړي دي د افغانستان په خاوره کې دي. تر هغه وړاندې ګڼو نورو پاکستاني چارواکو هم بیا په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتوالي ادعا کړې وه. سراج الدین حقانی ویلي دوی له پاکستان سره د پاکستاني طالبانو د موضوع په حل کې وروستي پړاو ته نږدې شوي وو، خو نوموړي په پاکستان کې وروستیو بدلونونو او د ملکي او پوځي چارواکو بدلیدل د دې لامل وبلل چې دا ستونزه له حل کېدو پاتې شي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2022 کال کې افغانستان د طالبانو حکومت په منځګړیتوب په کابل کې د پاکستاني طالبانو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د استازو ترمنځ څو پړاوه مخامخ خبرې اترې وشوې. هغه مهال بي بي سي ته ویل شوي وو چې دواړو خواوو هڅه کوله چې خپلمنځي جوړجاړي ته ورسیږي. که د پاکستاني پوځ استازي پر دې باور و چې د ټي ټي پي ځینې غوښتنې د منلو نه وي. د طالبانو حکومت په منځګړیتوب د دواړو لوریو ترمنځ پاکستان کې څو میاشتې وربند هم وشو، خو دغه وربند وروسته بیرته مات شو. د روان زېږدیز کال په سر کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي و چې د ملي امنیت په غونډه کې سیاسي او پوځي مشرانو پرېکړه کړې چې له ترهګرو ډلو سره به هېڅ راز خبرې او مذاکرات نه کېږي او پر ضد به یې د نه زغملو تګلاره غوره کېږي. ګڼ شنونکي پر دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستاني طالبانو تحریک او پاکستان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب او کوربتوب اسلام آباد ته په افغانستان کې د ټي ټي پي د حضور پلمه په لاس ورکړې ده.